السلام علیکم، ستړي مسئ، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. له سباوون تلویزیون څخه مو د دې مهال خبرونو ته هرکلی کوو. په پیل کې د خبرونو سرټکي. سرجنګ وایي په خنجر عملیاتو کې د نهر سراج ډیری سیمې د دولت وسلوالو مخالفینو څخه نیول سوي. مسؤلین وایي ترانسپورتي او ترافیکي اصول به په جدي ډول پلي کړي. او مارجې کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته غاښ ماتونکی جواب ورکول سوی. د خبرونو تفصیل. سرجنګ وایي په خنجر عملیاتو کې د نهر سراج ډیری سیمې د دولت وسلوالو مخالفینو څخه نیول سوي دي. 2 ورځې وړاندې د هلمند ولایت په یو شمېر سیمو کې د خنجر په نامه عملیات پیل سوه. د هلمند امنیه قومندان ملپاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې د نهر سراج ډیری برخې له وسلوالو طالبانو څخه نیول سوي دي. خو بل ورته بیا وسلوال طالبانو رسنیو ته ویلي پر لښکرګاه ښار یې امنیتي کړۍ تنګه کړې ده. بشپړ حال میوند میړنۍ راکوي. د خنجر عملیات د هلمند ولایت په 4 مهمو سیمو کې پیل سوي دي چې امنیتي چارواکي یې پیلو ته هیله مند دي. مرجان، عدالۍ، باباجي او نهر سراج د دې عملیاتو په پوښښ کې دي. هلمند امنیه قومندان ملپاسوال عبدالرحمن سرجنګ د نشتې په ځای کې رسنیو ته وویل د نهر سراج پراخې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه نیول سوي او د روانې جګړې په ترڅ کې 11 دولت ضد وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. کله چې د مونږ نظامي شورا د ولایت فیصله وکړله چې باید عملیات شروع سي. دغه عملیات له نن نه د آغاز است. تاسو ګورئ چې د نهر سراج په ولسوالۍ کې د پوپلزو شاخ او نور داسې سور شاخ او د دغه سیمې ټولې هغه منطقې چې د دغه منطقې د شهراب پورې اړوند دي په دې ګردو کې عملیات شروع سوي دي چې تقریبا څو کلي موږ عملیات کړي دي او دلته طالبانو ته تقریبا له 100 نه زیات مرګ و ژوبله اوښتې ده او دوی مخ په شا سوي دي. تاسو ګورئ چې زموږ پوځیان مخ ته روان دي. موږ ملي اردو او د ملي پولیسو ځواکونه ګډ چې د سرحدي قواو او د عامه نظم قطاعت هم له موږ سره دي په ګډه باندې د عملیات پیل کړي دي. او امنیتي چارواکي زیاتوي نهر سراج ولسوالۍ کې به تر هغې دغه عملیات دوام پیدا کړي تر څو چې د دې ولسوالۍ ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له ستونه پاکې کړي وي. وړاندې وایي دا مهال عملیات د پلزو په شاخ کې روان دي چې امنیتي ځواکونه هره شیبه وړاندې تګ کوي. نو د دې په خاطر باندې چې دا زموږ عملیات دا چې په دغه روان چې موږ کور پر کور باندې تلاشي کوو او کوڅه پر کوڅه باندې هر پول هر دغه چې هغه طالبانو نړولې هغه جوړوو او د پوستو هغه پوستې چې سکوت یې کړی دی یا هغه پوستې چې خراب یې هغه مکملې موضوعګانې او دغه ورته د سره شهر پوستو ته نږدې یو عملیات مو د پولیسي سرحدي د نظامي د اردو ملي زموږ د ځانګړي قطاعت پولیس د ملي پولیس سره په همغږۍ وژه په وژه انشاءالله پر دښمن مترزونه شروع کړي دي. ورته مهال په مرجې، باباجي او نادعلي کې هم د افغان امنیتي ځواکونو راپیل سوي عملیات دوام لري. خو د دولت وسلوالو مخالفینو رسنیو ته ویلي د هلمند پراخې سیمې له امنیتي ځواکونو نیولې دي. خو امنیتي چارواکي بیا دغه ډول څرګندونې بې بنسټه بولي. مسؤلین وایي ترانسپورتي او ترافیکي اصول به په جدي ډول پلي کړي. وروسته تر هغه چې پرلپسې ترافیکي پیښو د لسګونو مسافرو ژوند واخیست، اړوند مسؤلینو وویل په جدي ډول به پر لویو بار وړونکو او مسافر وړونکو موټر چلوونکو اصول پلي کړي. پر دې ترڅ کې نن ورځ یو شمېر هغه 303 ډوله مسافر وړونکي موټر نغدي جریمه کړل چې د بار وړونکو موټرو کار یې ترې اخیست. په دې اړه نور حال روح الله روحاني راکوي. د یو لوري که جګړه د ژوند پر وړاندې یو ګواښ دی، تر څنګ یې ترافیکي پیښو هم د مسافرو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. وروسته تر دې چې د 303 ډوله مسافر وړونکو موټرو پرله پسې ترافیکي پیښې رامنځته سوې
او لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړول. د ترانسپورت ریاست مسؤلین دغه برخه کې د اصلاحاتو راوستو خبره کوي. د ترانسپورت رئیس عبدالغفور توخي وویل له دې وروسته به ټول مسافر وړونکي موټر د ترانسپورتي اصولو له مخې وي چې دې برخه کې جدي او نن ورځ هم د 303 ډوله مسافر وړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي نغدي جریمه کړل چې دغه لړۍ به دوامداره ساتي. چې د بار وړل او غیر قانوني چلند د لایسنس ډریور دا شیان ټول ممنوع دي او د ممنوعیت په صورت کې به موږ ستاسو شرکتو ته د لغوه مکتوب استوو مرکز ته. خو دوی پر هغه سربیره باندې بیا ناغېړي کړې ده، موټرانې مسافربري دي، دومره بار یې ور اچولی د نن او د باندې د سپاهیانو سره یو ځای چې مسافرین هم ورسره وه، بار هم ورسره و. نو دا بار د دې باعث ګرځي چې موټر چې پسې کارټنونه وشاندي دا خپله ګور اخلي او د خلکو د سوځلو او د شهادت باعث ګرځي. اوس موږ موټران راګرځولي دي ستاسې په حضور کې به د افغانستان د ترانسپورت نافذه قوانینو له مخې زموږ اداري او مالي مدیر صاحب دوی ته جریمې ورکوي. مسؤلینو وویل د یو شمېر موټر چلوونکو د نه پاملرنې له کبله د لسګونه کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. د ترافیکو مدیر مرزا خان روحاني بیا وایي ټول هغه موټر چلوونکي چې په نشي توکو رشد او غیر قانوني وي مخه به یې نیسي چې دغه برخه کې جدي اقدام پیل کړی دی. زیاتوي له دې وروسته به ټول موټر چلوونکي د اصولو له مخې وي. مخکې موږ هم دوی ته جرمانې ورکړې دي چې لایسنس به نه ډریور به لایسنس نه درلودی او یا موټر په لیټ نه درلودی، جرمانې مو ورکولې او په آینده کې موږ دوی ته جرمانې ورکوو او هغه موټر چې یا عملي ډریور یا په عمل ګرفتار یا د سر تلیفون ورسره یې په جیب کې هغه د موټروانۍ څه ایسته کوو، نماینده به بل موټروان موږ ته معرفي کوي. دا یوه خبره. بله په آینده کې هغه موټران چې بار وړي هغه خپل بار وړي، هغه موټر شخصي موټر چې 303 304 303 هغه موټر چې موټروانان او ډریوران او مطلق بار به نه وي پکښې، نه به پر سر بار او نه به د نن بار. د ولایت مقام له لورې ټاکل سوي هیات وویل د ترافیکي پیښو رامنځته کېدل چې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي د ترافیکي او ترانسپورتي اصولو نه مراعات کول دي. وایي ترانسپورت برخه کې اصلاحاتو راوستو ته ژمن او په جدي ډول باید څارنه وکړي. نو موږ د جناب محترم والي صاحب په هدایت باندې د لکه د ضد حوادث رئیس صاحب او د ترافیکو د مدیریت د حادثاتو مدیر صاحب او زه خپله د ریاست خدمات سکتور د ولایت کارشناس یم، موږ توظیف شوي یو چې دا موضوع خپله ترافیکي اصول یې وڅېړو، د دوی اسناد وڅېړو، د دوی مقصد فزیکي حالت د موټروانانو وڅېړو چې آیا ته رویني یې، چرسي یې، ته څه شي چې مقصد هره ورځ دا کیسې پیښېږي. دا کیسه خو به د حادثه په خو به یو ورځ پیښېدلی. نو د دې لپاره موږ راغلي یو چې په دقیق شکل باندې د دې غور وکړو او بررسي وکړو او مقصد دغه اسناد د دوی د اصولو مطابق دغه کړو. د ټاکل سوي هیات له لورې به د ټولو مسافر وړونکو موټر چلوونکو د موټر چلولو اسناد او فزیکي حالت وڅېړل سي. د ترافیکي پیښو زیاتېدو له امله 2 ورځې وړاندې د ترانسپورت وزارت له لورې د شاوخوا 250 مسافر وړونکو شرکتونو د فعالیت جوازونه لغوه سوه. مارجې کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته غاښ ماتونکی جواب ورکول سوی. د مارجې ولسوالۍ امنیه قومندان وایي د دې ولسوالۍ په ډېری سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین په لوړه کچه ځپلي دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د روانو عملیاتو په ترڅ کې به د مارجې ټولې سیمې د وسلوال طالبانو څخه ونیول سي. په دې اړه نور حال میوند میړنی راکوي. مرجع چې وړاندې د خورا بېسارو نامنیو په ګرداب کې راګیر و، د مهال د دې ولسوالۍ امنیتي چارواکي د وسلوالو د بریدونو د کمښت خبر ورکوي. د مرجع امنیه قومندان عبدالله خان نورزي د یوې ځانګړې مرکې پر مهال سباوون تلویزیون ته وویل وړاندې د مرجع ولسوالۍ پر امنیتي پوستو وسلوالو په دوامدار ډول بریدونه کول، خو دا چې د بریدونو پر مهال وسلوال سخت زیان ولیدی نو له ورته بریدونو یې ډډه کړې ده. د نوموړي په خبره مرجع کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې به هغه سیمې د بیا لپاره د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه ونیول سي چې د مهال د هغوی په ولکې کې دي. نورزي وویل د مرجع په ټولو سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه ټینګ همغږي لري. انشاءالله اوس په مرجع کې وضعیت نورماله دی، وضعیت ښه دی. په هغه وخت کې چې زه د مرجع وضعیت ډېر تشویش وړ و، په مرجع کې یو څه مشکلاتونه وه. بیا چې زه ورغلم دښمن ته مو ښه ضربه ورکړه،
دښمن ورځ په ورځ د جنگ د کمربند سره لرې کېدی نو ځان یې نه نږدې کوي پولیسو ته په هغه ځای کې چې موږ انشاءالله د خدای تعالی په قدرت سره اردوی ملي او پولیس ملي ښه هماهنګي لري نو دښمن هېڅ نشي کوی چې دوی د قمندانۍ او پوستو دپاره ځان را نږدې کړي. د مرجع امنیه قومندان عبدالله خان نورزي زیاته کړه دا چې په دې ولسوالۍ کې د پولیسو چلند د ولسي وګړو پر وړاندې سم سوی دی. په ورته ډول ولسي وګړو هم له امنیتي ځواکونو سره په سیمو کې د امنیت خوندي کولو په برخه کې همکاري زیاته کړې ده. د مرجع ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري عملیات هم پیل شوي چې تر دې مهاله د لاسته راوړنو څخه خبر ورکول کېږي. انشاءالله د عملیات پلان خو موږ ښه عملیات پلان لرو. په دا څو وخته کې چې موږ د عملیاتو پر پلان باندې اخته وو چې د عملیات پلان مو جوړ کړئ سره انشاءالله ژر تر ژره به دښمن به ځایونو منطقي علاقې خپله له دوی اوس د فرار په حالات کې دي چې خپله وځي سره ځینې راپورونه چې ما ته راځي چې دوی اوس هم هغه ځینې نقطې ایله کړي دي دوی یې ورڅه وتلي دا نقطه اوس هم. وړاندې د دولت وسلوال مخالفین پر دې وتوانېدل چې د مرجع ولسوالۍ ډېری سیمې له افغان ځواکونو ونیسي خو تازه د دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې عملیات پیل شوي دي. امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د روانو عملیاتو په ترڅ کې به د مرجع ټولې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه ونیسي. د امنیت امیر مل پاسوال غلام جیلاني خروټي پر دنده پیل وکړ. د هلمند د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مل پاسوال غلام جیلاني خروټي پر دنده پیل وکړ. نوموړي د دندې د پیل پر مهال هیله څرګنده کړه چې د دې ولایت د امنیتي خوندیتوب په برخه کې به زیاتې هڅې وکړي خو له ولسي وګړو یې وغوښتل چې په امنیتي چارو کې له پولیسو سره همکاري نوره هم زیاته کړي. په دې اړه نور حال میوند میړنی راکوي. د امنیت امیر مل پاسوال محمد عمر غلام جیلاني خروټي پر داسې مهال د هلمند ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر ټاکل کېږي چې په دې ولایت کې په خورا بې سري ډول امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي. د نوموړي د پیژندنې په غونډه کې امنیتي چارواکو او ولسي استازو غوښتنه وکړه چې د دې ولایت د امنیت لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. د امنیت امیر مل پاسوال غلام جیلاني خروټي هم ژمنه وکړه چې د هلمند ولایت ته په ډېری سیمو کې د ولسي وګړو د همکارۍ په مټ به پاملرنه زیاته کړي. د خروټي په خبره ده چې د هلمند د امنیت په ډېری سیمو کې ناسم دی پر وړاندې یې لویه ننګونه ده خو له لوی سره حل لاره هم لري. په ورته وخت کې د امنیت امیر له ولسي وګړو هم غوښتنه وکړه چې په سیمو کې د امنیت د خوندیتوب لپاره له میشتو پولیسو سره همکاري وکړي څو وکولی شي چې د دې ولایت امنیت ډاډمن کړي. مبارزه چې دوامداره شي او موږ خدای ته امید لرو چې دا یو جنگ دی او پردی جنگ دی نو شاید موږ په دې باندې به که خدای کول نه بله خدای او د ولس همکاري ورا سره موږ به پر دې برلاسی یو او برلاسی بسو. تر دې وړاندې د امنیت امیر سمنوال الماس خان و. د هلمند ولایت په مرجع باباجي نادالي او نهر سراج ولسوالیو کې د امنیتي چارواکو له لوري عملیات پیل شوي دي چې پایلو ته هیله مند دي. نړیوال خبرونه به څو شېبې وروسته وړاندې شي. د نړیوالو خبرونو تفصیل. جان کیري وایي بانکونه دې له هغو ایرانیانو سره سوداګري نه کوي چې امریکا بندیز پرې لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري د بانکونو جګپړو رئیسانو ته وویل که څوک غواړي چې له ایران سره سوداګري وکړي متحده ایالتونه به یې مخه ونه نیسي. جان کیري د اروپایي بانکونو رئیسانو ته نن په لندن کې ویل که پور ورکوونکي له قانوني اصولو سره سم له ایران سره سوداګري کوي جریمه به نه شي ځکه چې له تهران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو د تړون د مخې پر تهران اکثره نړیوال لګېدلي بندیزونه لرې شوي دي. د برطانیا د اکثرو بانکونو رئیسانو د نورو اروپایي هیوادونو له رئیسانو سره په دې غونډه کې ګډون کړی و. جان کیري وویل بانکونه باید ټول له هغو ایرانیانو سره سوداګري ونه کړي چې امریکا بندیز پرې لګولی دی لکه هغه کمپنۍ چې د ایران له سپای پاسداران انقلاب ډلې سره اړیکې ولري.
دوه موندل سوي ټوټې تقریبا په قطعي ډول د مالیزیایي الوتکې دي. مالیزیایي او استرالیایي چارواکو ویلي دي د موريس جزیرې او جنوبي افریقا په ساحلونو کې موندل سوي دوې ټوټې تقریبا په قطعي ډول د ورکې سوي مالیزیایي MH370 الوتکې دي. دا د الوتکې د میما د حل پر لور وروستي پرمختګونه دي چې د 2014 کال په مارچ کې ورکه شوه. دغه الوتکه له 219 سپرلیو سره د مالیزیا له پلازمینې کولالامپور نه د چین پیکینګ ته روانه وه چې ترې تم شوه. داسې انګیرل کیږي چې الوتکه دې له لارې تر منحرف کېدو وروسته په بهر کې لوېدلې وي. دریو بیړیو د هند سمندر په سویل کې 120,000 کیلومتره مربع ساحه ولټله، خو د الوتکې هیڅ نښه یې ونه موندله. 5 موندل شوې ټوټې تایید شوي چې هرومرو او یا هم په احتمالي ډول د MH370 الوتکې به وي. هره برخه د لټون په ساحه کې زرګونه کیلومتره یو له بله لرې موندل شوي او داسې فکر کیږي چې د اوبو څپو دې له خپله ځایه بې ځایه کړي وي. دغه ټولې موندل شوې ټوټې د استرالیا د ترانسپورت، خوندیتوب ادارې او نورو متخصصینو لخوا ارزول شوي دي. دوی پر دغو پاتې شونو د تولید نښې په تیره بیا د بحري ایکولوژۍ نمونې لکه بارنیکلونه ارزولي تر څو تایید کړي چې آیا دا نمونې د ورکې شوې بوینګ الوتکې دي که نه. د مالیزیا د ترانسپورت وزیر لیو تیونګ لی د پنجشنبې په ورځ وویل ارزونکې ډلې تایید کړې ده چې په جنوبي افریقا او موريس ټاپو کې موندل شوې دواړه ټوټې تقریبا په قطعي ډول د MH370 الوتکې دي. د استرالیا د ترانسپورت خوندیتوب ادارې هم ویلي چې دواړه برخې تقریبا هرومرو د MRO دي چې د الوتکې د راجستر نمبر دی. وړاندې تر دې هیڅ کله 220 بوینګ ډوله الوتکه په جنوبي نیمه کوره کې نسکوره شوې نه ده او نه هم د کومې برخې د ورکېدو راپور ورکړل شوی دی. د سمندر لټون چې استرالیا، مالیزیا او چین پکې ونډه لري تر اوسه د سمندر تل 115,000 کیلومتره مربع ساحه لټولې چې ډیره برخه تر دې وړاندې هیڅ کله نه وه پلټل سوې. اوس دغه هیوادونه په دې سلا شوي که نوي او باوري معلومات ترلاسه نشي نو د روان کال په نیمایي کې به خپل لټون پای ته ورسوي. وروستی خبر IMF وایي د رشوت اندازه په نړۍ کې د اقتصادي تولید 2% ده. د نړیوال وجهي صندوق مسؤلینو د اداري فساد ضد نړیوال کنفرانس له پرانیستل کېدو یوه ورځ مخکې په یوه خپاره سوي سرخلاصي لیک کې دغه راز ویلي چې فساد پر اقتصاد ناوړه اغیزه کړې او هغه د دې سبب سوی دی چې پر پوهنې، روغتي خدماتو او نورو خدماتو چې بېوزله هیوادونه ورته سخته اړتیا لري کمې پیسې مصرف سي. د نړیوال وجهي صندوق مشره وایي د هغو پیسو اندازه به چې هر کال په نړۍ کې په رشوت کې ورکول کیږي د 1.5 تریلیون ډالرو او 2 تریلیون ډالرو ترمنځ یا د نړۍ د اقتصادي تولید 2% وي. کریستینا لاګارد په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کنفرانس له پرانیستل کېدو یوه ورځ مخکې په یوه خپاره سوي سرخلاصي لیک کې دغه راز ویلي وه چې فساد پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړې او هغه د دې سبب سوي چې پر پوهنې، روغتیایي خدماتو او نورو خدماتو چې بېوزله هیوادونه ورته سخته اړتیا لري کمې پیسې مصرف سي. لاګارد ویلي دومره ډېرې پیسې چې اټکل کیږي په رشوت ورکول کیږي. دا مسله هم روښانه کوي چې د شخصي ګټې لپاره له دولتي دندو دغسې ناوړه ګټه اخیستنه کیږي، ولې د دولت اعتبار نور هم زیانمن او د افرادو اخلاقي مورال ښکته کوي. دا هم د حوالاتو اټکل. کابل اسمان ځای ځای ورېځ د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 12. هلمند اسمان ځای ځای ورېځ د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 28. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 26. فراه اسمان ځای ځای ورېځ د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 20.
جلال آباد ته باران د اورېدلو اټکل د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 22 مزار شریف اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 20 هرات اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 19 غزنی اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 8 په وروستیو کې یو ځل بیا د خبرونو سرټکي سرجنګ وایي په خنجر عملیاتو کې د نهر سراج ډیری سیمې د دولت وسلوالو مخالفینو څخه نیول سوي مسؤلین وایي ترانسپورتي او ترافیکي اصول به په جدي ډول پلي کړي او مارجې کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته غاښ ماتونکی جواب ورکول سوی له سباون ریډیو تلویزیون څخه د دې مهال خبرونه پای ته ورسېدل تر بیا ښې چارې پر ستر ذات مو سپارو